علیکم درنو دوستانو ټول ته سلام درناوی ورسیږي. زه فقط دغلته یو ځلې د خپله ویډیو چک کړم. لا حول ولا قوة. د هرات د دغه د خوارجو د مصداق ملا د خبرو په اړه باندې موږ غوښتل یو څه بحث وکړو. زه فکر کوم ډېر مهم بحث دی تر څو دوستان را ډېرېږي. ښه په هر صورت درنو دوستانو دا څه وخت کېږي په هرات کې. البته دا مسله یو څه وړاندې څه مودې وړاندې په افغانستان کې کله چې امریکایانو د وتلو اراده کړې ده، یو شمېر ملایانو د جوماتو ممبر له ادرسه، بالخصوص د هغو جوماتونو منابرو له ادرسه چې هغه د حکومت د کنټرول په ساحه کې دي، د افغانستان د نظام په خلاف خوله پرانیستې ده. دا ډېر تعجب ځای دی چې دغه ملایان د تیر 20 کاله کې چې کله امریکایان دلته وو او کله ناټو دلته موجوده وه، دوی نه تنها داسې خوله نه پرانیسته بلکې اکثره یې د ناټو په ټریننګونو کې او په ورکشاپونو کې او د هغوی په له دې نظامه یې هم معاشونه اخیستل او د هغوی له ټولو امکاناتو مستفید کېدل. او په دې ټولو سربیره کله چې رښتیا دلته هغه د دوی په اصطلاح اشغال موجود و، په هغه وخت کې دوی کوم شکایت نه کو، او کله چې اشغال مخ په ختمېدو دی نو دوی بیا راپورته کېږي د افغانستان د نظام په خلاف باندې د طالب ملاتړ کوي. اول خو دا د منافقت غټه نښه ده. دومره د منافقت غټه نښه دا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي چې مؤمن تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نه شي کېدی تر څو پورې چې یو څوک یو بل چاته یو څه خوښوي، هغه د ځان لپاره هم د ځان لپاره څه خوښوي، هغه د بل چا لپاره هم خوښي. هغه خو په فردي احوالو کې حکم دی چې که یو سړی د ځان لپاره څه خوښوي د بل لپاره هم خوښي. لیکن کله چې ته په د امامت په منصب کې نو دلته دا حکم لا دروند دی. دلته چې ته د خپل ځان لپاره خوښوي او بیا د ټول امت لپاره یا د ټولې ټولنې لپاره یا د ټول ملت لپاره له هغه مختلف څه خوښوي، دغه واقعي منافقت دی. البته له منافقته ور اخواته د دې خلکو د بطلان په اړه باندې یو بحث کول پکار دی. اوله خبره خو دا ده چې دی وایي چې د افغانستان حکومت اسلامي نه ده او موږ د اسلام راوستلو لپاره باید د طالبانو ملاتړ وکړو او جنګ وکړو. طالبانو ملاتړ خو دا معنا نه لري چې موږ د طالبانو یو صاف ملاتړ کوو، چېرته په ډیموکراسي کې ملاتړ کوو یا هغوی ته رایه ورکوو. د طالبانو ملاتړ دا ده چې تاسې به د هغوی لپاره مسلمانان وژنئ، د مسلمانانو د ژوند د اجتماع چارې به ګډوډوئ او د مسلمانانو ترمنځ به د تفریقې په بنیاد یعنی د طالب د فرقې برتري به په نورو باندې منئ او بیا به نور مسلمانان مباح الدم ګڼئ. دا هغه حالت دی چې دی خلک د هغې مرستې ته رابولي. شرعا د دغه شي دغه حالت اصلا دغه ذهنیت ته خوارجي ذهنیت ویل کېږي، د خوارجو ذهنیت ویل کېږي. او خوارج په اسلامي نړۍ کې دا په همدې پېژندل سوي وو چې دوی به د نظامونو په خلاف باندې د ګناه په خاطر باندې چې ګواکې ګناه موجوده ده په یو نظام کې، هغه نظام به یې تکفیروو. او په داسې حال کې چې ګناه د انسان د بشر خاصیت ده او په هره ټولنه کې ګناه موجوده وي او ګناه هیڅ وخت د دې سبب نه شي کېدی، د دې دلیل نه شي کېدی ستاسو د مسلمانانو د ټولنې د هغو خلکو لپاره هم اوضاع خرابه کوي، ژوند یې ورتریخ کوي چې هغوی ګناه نه کوي. او په دې خاطر باندې تاسو دلته په اصطلاح د ګناه د موجودیت په بهانه باندې د مسلمانانو د ټولنو نظم اخلال کوي. د اسلامي نړۍ په ټول تاریخ کې له خلفای راشدینو را دې خواته تر داننه پورې، البته پیغمبر علیه السلام له وخته را دې خواته مسلمانان د ائمو په مقابل کې، د واکمنو د چارواکو په مقابل کې له قیامه تر هغه وخته پورې منع کړی سوي دی. او په دې اړه د پیغمبر علیه السلام صحیح حدیث موجود دی او داسې حدیث دی چې هغه په هغه باندې فتوا هم موجوده ده. یعنې هدف دا دی چې
ځینې وخت د احادیثو کې د ترجیح مسله یا مثلا له احادیثو د یو خاص نوع استنباط مسله د فتوا موجودیت په هر حدیث باندې خامخا فتوا نه موجوده. ډېر احادیث ته چې په هغې باندې هغه عمومي فتوا نه ده قایمه. اما دا داسې یو حدیث شریف دی چې د هغه په اساس باندې د مسلمانانو د فقهاو د جمهورو فقهاو داسې نستې استثنایي فقهاو د دوی اتفاق په باندې موجود دی چې که چېرته یو مسلمان حاکم په حاکمیت کې ګناه کیږي د هغه په دلیل باندې تاسو د هغه حاکم په خلاف باندې د وتلو راوتلو اجازه نه لرئ، مګر دا د حدیث شریف متن دا دی چې تاسو په حاکم کې صریح بواح کفر وګورئ. او د بواح هغه تفسیر یې دا دی چې اول خو به ظاهره وي، دوم دا ده چې هغه به د نورو ته د خپل کفر د سرایت هڅه کوي، یعنې کوشش به کوي چې نور خلک عباداتو ته پرې نږدي، اسلامي شکل باندې معاملاتو ته پرې نږدي او د اسلامي شاعرو په خلاف باندې راوځي. نو داسې یو څوک چې بالعکس کار کوي چې نه تنها داسې کافر نه دی، نه تنها داسې نور خلک له اسلامه نه راګرځوي، بلکې پرله پسې د اسلام لپاره په دغه تیرو شلو کلو کې څومره کار چې دې نظام تر حاکمیت لاندې سوی دی د افغانستان د تاریخ په دوره کې نه دی سوی. ځکه د اسلام لپاره تر ټولو اساسي ترین شرط د اسلام د خپرېدو، اسلام خو یو الهي دین دی او د هغه درک چې دی په علم باندې متکی دی او په دې تیر 20 کاله کې چې څومره علم خپور سوی دی دا په بېساري شکل باندې نه یوازې داسې ماډرن علم په اصطلاح خپور سوی دی چې دا هم علم دی. که څه هم د موږ ملایان خلک اغوا کوي، خلکو ته دا تصور ورکوي چې عصري علم نه دی، علم دی، ټول علم دی. قرآن کریم کې حتی هغه سپي ته چې هغه په تربیه سوي شکل باندې ښکار کوي هغه ته هم کلبا معلما ویل سوی، د هغه کار ته هم علم ویل سوی دی. هدف دا دی چې په دې تیر 20 کاله کې څومره علم ته کار سوی، دا خپله د دین تر ټولو لوړ خدمت دی. ځکه دا په ټولنه کې د خلکو په سلوک کې د علم له لارې اعتدال راځي، د علم له لارې ځکه قرآن کریم وایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، او یا داسې وانما یخشى الله من عباده العلماء، د خدای جل جلاله څخه د خدای عالم بندگان، یعنی هغه خلک چې پوهه لري. دلته بیا تاسو کوشش مه کوئ چې دا علم راواخلئ د دیوبندیانو په نصاب کې خلاصه کوي. د دې نظام دا فقط یو مثال ورکړ چې دغه نظام د دین لپاره څومره کار کړی، دا چې په سلګونو مساجد یې بنا کړي چې د ټول امارت په وخت کې په ټول افغانستان کې 3 جومات نه دي بنا شوي، لیکن په دغه نظام کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو مساجد د نظام په امکاناتو باندې بنا شوي دي، په زرګونو ائمو ته معاشات ورکړل شوي دي. د مدارسو تعداد په افغانستان کې که څه هم دا په دې باندې بحث کېدای شي چې د مدارسو موږ ته ګټه کړې یا په د اوسني شکل باندې مفید کارو که غیر مفید کارو، خو د مدارسو تعداد د عمرانو د دورې په تناسب باندې تر 10 چنده پورې زیات شوی دی په افغانستان کې. نو په دغسې حکومت کې چې نه تنها کفر نه وي پکې، نه تنها دا چې خلک له مناسکو له دیني عباداتو نه وي پکې مناسوي، په هغې کې بالعکس دین ته کار په حقیقت کې دیني ټولنې ته کار دی، یعنې هغه مسلمانې ټولنې ته کار چې هغه په دین معتقد دی، هغه خپله دین ته کار دی. او دې مسلمانې ټولنې ته ټولو خلکو ته واضحه ده چې په تیر 20 کاله کې چا کار ورته کړی دی. دلته 2 طرفه دي، یو طرف دی چې په تیر 20 کاله کې پرله پسې هر چېرته مکتب ویجاړ کړی دی، معلم یې وژلی دی، د معارف پرسونل یې وژلی دی، کدرونه یې وژلي دي، زیربناوې ویجاړې کړي دي، او افغانستان یې د یو دښمن لمنې ته غورځولی دی په سیاسي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، په معیشتي لحاظ باندې. د افغانستان خلک یې اواره کړي دي، د دوی عرض و ناموس ته یې خطر پېښ کړی دی. همدا اوس چې بیرته مهاجر په بولدک او په تورخم ور برابرېږي، همدغه د مسلمانانو بې عابد او بې عزته کېدلې دي. په داسې حال کې چې د دین په اساسي مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې مسلمان، البته یو اول مقصد یې دا دی چې مسلمان نفس ساتي دین، او یو اساسي مقصد یې دا دی چې مسلمان عرض بساتي او دغه عزت او ابرو کرامت بساتي. دوی د مسلمانانو ابرو کرامت په د تیر 20 کاله کې تر پښو لاندې کړی، دا یو جهت دی چې
ویجاړه یې کړی دی، معلمان یې وژلي دي، کدرونه یې وژلي دي، مسلمانه ټولنه یې شاته ټېل وهلې ده. بل جهت ته چې هغه په تېر 20 کاله کې یا په ناقص شکل باندې یا یو 15% فساد کې کړی یا 10% فساد کې کړی، خو په متواتر شکل باندې په افغانستان کې پل جوړ کړی دی، سړک یې جوړ کړی دی، مکتب یې جوړ کړی دی، پوهنتونونه جوړ کړي. په هغې کې د همدې طالب فکرو اولادونو ته د تحصیل زمینه برابره کړې. په داسې حال کې چې دغه هلکان چې له همدغو پوهنتونونو په همدې پوهنتونونو کې دوی ته تحصیل زمینه نه وای، دوی ته به دا معلومه سوې وای په دغه پاکستان کې د دوی یو عادي کالج ته ولاړ شي او بیا د هغه ځای فیس دوی تحمل کړي، یا د دوی په ایران کې یو دا خو له تصوره لرې خبره ده چې اصلا په ایران کې دوی ته د اجازه ورکړی شي چې دوی د لوړ تحصیلات هلته وکړي، بالخصوص په دغو برخو کې، په ساینسي برخو کې، د انجینر په حیث، د ډاکټر په حیث باندې. هو په پاکستان او په ایران کې موږ تاسو ته کله کله د تحصیل زمینه راکول کېږي، خو د څه شي لپاره؟ یا به مو چېرته دیني مدرسو ته اچوي، د اصول دین فاکولتو ته به م اچوي، د شریعتو فاکولتو ته به م اچوي، هلته د تا ډاکټر کېدل او انجینر کېدلو فیصدي 1% هم نه ده. یا به د بیا لکه د ایرانیانو د اجتماعي علومو مختلفو برخو ته اچوي چې د ایرانیت در باندې ایکسپورټ کړي او در باندې حمایه یې کړي. ما هدف دا دی چې یو طرف دومره کفر کړی دی په افغانستان کې، بل طرف د مسلمان ټولنې دومره خدمت کړی دی. په دغسې حالت کې یو څوک راځي او هغه د نظام په خلاف باندې د ګناه د موجودیت بهانه د نظام په خلاف کاروي او بیا خلکو ته وایي ستاسو د هغه جهت حمایه وکړئ چې هغه پرله پسې د دین په خلاف کار کړی دی. ورونو، د دین مقاصد په اسلام کې یو خدا ده چې دا عمومي دغه نوي په اصطلاح اسلام کاري حرکتونه چې د دین څه ډول تشریح کوي، زه په هغه بنیاد باندې نه درته غږېږم. د دین مقاصد د اسلامي فقه له نظره او د فقه د اصولو له نظره هغه 15 چې دا اوس نور یو څه ور اضافه سوي دي مقاصد، اساسي مقاصد د دین چې دي د دې ټولو طالب خلاف کار کړی دی. اوله خبره، اول د دین مقصد دا دی چې د مسلمان نفس به ساتل کېږي. طالب پرله پسې د مسلمان نفس هدر کړی دی، د مسلمانانو وینې بهولې دي، په انتحاري حملو کې بهولې دي، په تصادفي دا اوس تاسو وګورئ د همغو جهاتونو ارقام وګورئ چې هغه پرله پسې طالب ته تبلیغات کوي. موږ تاسو خو اکثره دغه نړیوال ټولنې دغه بنسټونه چې تاسو ګورئ په ډېره بې شرمۍ سره د طالبانو لپاره تبلیغات کوي، لیکن هغوی هم له دې حقیقته سترګې نه شي پټولی. د وروستي راپورونه تاسو وګورئ، په دې کې تر 80% پورې ملکي تلفات یوازې طالبانو دي. دا خو دوه ډوله ملکي تلفات دي. یو هغه ملکي تلفات دي چې تصادفاً پیښ سوي، دا هغه تصادفاً دي چې یعنې د جنګ په دوران کې طالب قصدن په ښار باندې حمله کړې یا انتحاري کړی دی، هلته خلک پرې وژلي یا داسې. تر دې ور اخواته چې دوی قصدن دا کارونه کړي، خلک یې له کورو راایستلي دي، خلک یې سپین ږیري یې ترور کړي دي، دیني علما یې ترور کړي دي، په دې خاطر چې دین مسله یې کړې ده. د دغسې یو جهت لپاره هغه د دین جامه وراغوندي او د افغانستان د ملت د ګټو په خلاف باندې د هغه په طرفدارۍ کې درېږي او بیا د دین له ادرسه دلته درېږي. دغه خلک چې دی، دا خلک کاش کې دوی هغه د بل حیثیت درلودی چې هغه علماو بیان کړی دی یا دین بیان کړی دی چې هغه عالم چې حق نه وایي، هغه شیطان اخرس دی، ګونګ شیطان دی. دوی کاش کې په هغه لیول کې پاته وای، کاش کې دوی په همغه ګونګ شیطانت کې پاته وای. موږ به ویلي وای چې یاره خو یا زور نه رسیږي یا ډارېږي یا تهدید ورته متوجه دی. دا خو اوس راځي غاپي، دا خو اوس د افغانستان د ټولنې د مسلمانانو د منافعو په خلاف باندې درېږي، د شرع د فتوا په خلاف باندې درېږي. که چېرته د یو مسلمان حاکم په خلاف یا په یو مسلمانه ټولنه کې جنگ ته جواز وای، نو تر افغانستان خو اوس د ترکیې ټولنه راواخله، د پاکستان ټولنه راواخله، د سعودي ټولنه راواخله، د اماراتو ټولنه راواخله. آیا تاسو تصور کولی شئ د افغانستان د حکومت د دولت په ساحه کې په تلویزیونونو کې تر اوسه پورې سرلوڅ نجلۍ په تلویزیون کې خبرې نه وایي، لیکن تاسو راسئ دا مسله په پاکستان کې په هر لیول باندې عادي ده. دا مسله په اماراتو کې راواخلئ، د اماراتو کې دا موږ نیم مسافر په اماراتو کې په ایډز اخته کېږي چې هره کوڅه کې فاحشه خانه ده. دا مسله راواخلئ په ترکیه باندې، همدغه د دوی دارالخلافه چې ده په دې کې فاحشه خانې په حکومت سره راجستر دي او ټکس ورکوي د ترکیې حکومت ته په رسمي شکل اجازه ورکړل سوې ده. البته یوازې جنسي ګناه زما هدف نه دی، نور ګناهونه په کوم شکل چې دوی دین تعبیروي، له دینه د هغو هېوادونو خلک
د ویښتانو له څیرې رانیولې تر لباس او تر د ژوند تر طرز او له ښځو سره تر معاملې او تر شراب خورۍ او تر هر لیوله پورې هغه خلک د دین خلاف دي. لیکن په دې یو هیواد کې یو عالم تر اوسه پورې دا فتوا نه ده ورکړې چې دغو حکومتونو په خلاف جنګ چې دی دا حل دی یا جنګ چې دی جواز لري. دا ځکه نه دی ورکړی چې اسلامي فتوا په همدې لحاظ ده نه. دا خبره غلطه ده چې وایي په دې هیوادونو کې مسلمان نسته یا مسلمان عالم نسته یا ټول درباري ملایان دي. په دې هیوادونو کې ټول ملایان درباري ملایان نه دي. په دې کې ډېر نیک خلک شته چې د دې حالت د فتنې او وحشت اجازه نه ورکوي. کومو علماو چې په د سیریې یو مطرح د اهلسنتو یو مطرح دیني عالم ولو چې د ټول نړۍ په کچه په 2-3 ټاپ دیني علماو کې راته سعید رمضان البوطي هغه د سوریې حکومت سره له دې چې په رأس کې یو سني هم نه و. د سوریې د حکومت په خلاف چې دا فتنه را شروع کېدله تاسو یوټیوب کې ویډیوګانې وګورئ هغه ډېر فریادونه وکړل چې خلکو د خپل نظام په خلاف مه درېږئ خلکو د نظام شتون ولو که فاسق نظامي ولو که ګناهګار نظامي د فتنې تر حالت او د ډلو ترمنځ د کشمکش تر حالت زر چنده بهتره دی. دغه خلکو ته همدغسې خلکو غوږ ونه نیود په سیریه کې مسلمانان د همدې اسلامکارو د پکوکارو باندې او په نارو باندې تیر وتل او نتیجه دا سوله چې د سیریې ناموسونه په $200 وپلورل سول. د خلیج شیخان به راتلل د مهاجرو په کیمپونو کې. په دې اړه باندې تاسو یوټیوبونه کتلی شئ. د مهاجرو په کیمپونو کې به په $200 باندې ځوان نجونې ځان ته په نکاح کولې هلته به یې څو وخته استعمالولې بیا به یې طلاق ورکاوه. او دا خبره تر دې حده ورسېده چې په د نړۍ په کچه رسوایي جوړه سوه. دا شاوخوا ته مسلمانان دې لپاره نه دي ناستې ته کله مهاجر سي او کډوال سي هغه بیا راسي تا ته د ګلو هار د تا په غاړه کې در واچوي چې ستا خو د اسلام لپاره کډوالي وکړی د اسلام لپاره جهاد وکړ. دوی د دې لپاره ناست چې بیا راسي ستا له نوامسو ته لاس واچوي. په دغه پاکستان کې ستاسو مهاجر واسئ ځینې خبرې خو موږ په دې خاطر نه کوو چې ځان بد راته ښکارېږي په هغه کولو باندې درد راته احساسېږي له درده یې نه سو ویلی. بیرته راځو په هغه اصلي موضوع باندې چې د مسلمانانو حاکمیتونو په خلاف باندې خو د نړۍ په یو هیواد کې هم د جنګ اجازه نه ده ورکړی سوې. په هیڅ هیواد کې نه ده ورکړی سوې. د افغانستان بیا چېرته په فتوا کې تر نورو ډېر مخکې سو. چېرته بیا په اسلام کې تر نورو ډېر مخکې سو. که یو هیواد که ځینې خلک وایي چې په نورو هیوادونو کې مصلحت نشته یا علماو د هغې ټولنو مصلحت ته کتلي دي که یو هیواد په دې برخه کې د مصلحت په خاطر د استثناء قابلیت لري هغه به افغانستان وي. ځکه افغانستان داسې هیواد دی 40 کاله دلته د خلکو وینې تویې سوي دي. په هر کور کې کونډې ورنډې دي بې سرپرسته ماشومان دي بې سرپرسته ښځې دي. په میلیونونو معیوب وګړي موږ تاسې لرو زیربنا مو له اصله له لویه سره تباه ده. دغسې یو حالت ته را رسېدلی یو چې اوس کرونا موږ خدای خبر چې دغه کرونا به په افغانستان کې تر راتلونکو څو لسیزو پورې چرخی په دې شکل چې تاسو په هیواد کې ورته واکسین نه لرئ. کرونا موږ تاسې وژني فقر موږ تاسې وژني سیلابونه طوفانونه ده. پرون بله ورځ په نورستان کې سیلاب راغلی دی څوک پې خبر نه دی. 1.5 سل مړي یوازې سیند کونړ ته له نورستانه راوړي. نور خو طالبانو ساحه ده څوک خبر نه دی چې هلته څه ډول سیلاب څه ډول تباهي کړې ده. اصلا څوک پې خبرېږي نه. په نوره نړۍ کې په دغه پاکستان کې چې دغسې یو حادثه راشي د ټول نړۍ ډونران راغوښتل کېږي له ټول نړۍ مرستې راغوښتل کېږي لیکن موږ تاسې پې خبرېږو لا نه. په دغسې یو هیواد کې چې طبیعي آفتونو دومره ځپلی جنګونو دومره ځپلی دومره انرژي دومره وینه یې په دا تېر 40 کاله کې تویې سوي که اسلام چېرته یوې منطقې ته استثناء ورکولی د جنګ هغه به افغانستان وایي چې په دې خلکو باندې دا هغه قریې ته ورته په قرآن کریم کې وایي چې ای ربه موږ له دغې قریې وباسه ظالم اهلها. په افغانستان هغه مظلومې قریې ته ورته ده چې نور دلته په داخل کې د هر ډول په هره بهانه باندې وینې تویول او خلک وژل دا د اسلام او د دین په خلاف کار دی. موږ که چېرته د طالبي حاکمیت څخه دا توقع وایي چې په افغانستان کې به خونریزي درېږي ښایي په دغه وخت کې مو دا فتوا هم ورکړې وای یو چا چې خیر دی دې په خاطر چې مسلمانانو وینې توی نه سي په همدې ځای باندې دې ورپرېږدي د افغانستان حکومت. لیکن دا خو 100% واضحه ده. دا تاسو اوس ګورئ چې د لویو قدرتونو بیډینګز روان دي داوطلبۍ روانې دي طالبانو په سر باندې. چین په کومو عزایمو سره افغانستان ته راځي روس په کومو عزایمو افغانستان ته راځي او څه ډول اخطارونه درکوي.
ټول هیوادونه خپلو پولو ته پوځونه رانږدې کوي. هغه هیواد چې د طالبانو د ملاتړ ادعا کوي پاکستان، حتی هغوی وایي چې موږ به د افغانستان سره خپلې پولې بندوو. هغوی افغانستان ته د برید په موډ کې دي. دا اوس یې بهانې شروع کړي دي، دلته ټي ټي پي دا مسایل دا اوس لا راخیستې دي. په دغسې یو حالت کې د طالبانو په موجودیت کې افغانستان ته غیر له خونریزي او غیر له تباهي بل هیڅ نه راځي. او دا ټولو ته په تواتر ثابته ده. د ټولې نړۍ تحلیلګران راوله کینه ورته وایي چې افغانستان راتلونکی د دغو وحشیانو په وجود کې څه شی ده. ټول په اتفاق سره درته وایي چې افغانستان راتلونکی د دوی په وجود کې تباهي ده، وچه کلکه تباهي ده. د دوی په وجود کې نه د نړۍ هیوادونه له تاسو سره رابطې ساتي، نه له تاسو سره سفارتي تعلقات ساتي، نه ستاسو د اتباعو احترام نور په هوایي ډګرونو په نورو ټولنو کې کیدای شي. دغه هر افغان چې د طالب په وجود کې د افغانستان څخه وځي، نور ځایونه خو پرېږدئ، په همدې تورخم باندې به یو وردی بربنډ ډورل کېږي، جامې به ځینې ایستل کېږي چې یو وردی وکتل شي چې آیا دی ترهګر دی که نه دی، او له ده سره قاچاق دی که نه دی، او دی زموږ نظم ته خطر دی که نه دی. دغه د فتنې شیخان یوازې په افغانستان کې نه دی، په ټوله اسلامي نړۍ کې د فتنو سبب سوي دي، مسلمانانو د تباهۍ سبب سوي دي، مسلمانانو د جوامعو د بې ثباتۍ سبب سوي دي. په هیڅ شکل باندې په دین کې د ګناه په بهانه باندې د یو نظام په خلاف د جنگ کولو جواز نشته، ځکه چې دلته دوه حالته راځي. قتل چې دی هغه تر بل هر حالت بد دی، خو فتنه بیا تر قتل هم بده ده. او فتنې حالت دغه دی چې په هغې کې یو لاس بل لاس نه سره معلومیږي. د فتنې حالت دغه دی چې په یو ملک کې نظام نه وي، حاکمیت نه وي. د فتنې حالت دا دی چې ملک د اردو ونه لري، یو ملک د منظم پولیس ونه لري، یو ملک د منظمه کابینه ونه لري، یو ملک د سفارتي تعلقات ونه لري، یو ملک د میرو سرود ونه لري. په یو ملک باندې د دغسې یو طبقه حاکمه وي چې هغه د خپلو افرادو په سلوک باندې یوه ذره کنټرول نه لري. تر اوسه پورې هغه یوازینی غټ ښار چې دوی لاس ته لوېدلی هغه د سپین بولدک ښار دی. په سپین بولدک کې خو د طالبانو وښودله چې دوی د خپلو افرادو په رویه سره دی چې دوی امارات په لویه کې اعلانوي چې دلته باید انتقامي قتلونه ونسي او باید خلک له کورو راونه ایستلی سي. لیکن هلته په سلګونو کسان وژل کېږي، له کورو راایستل کېږي، په دښتو کې شهیدان کېږي، وژل کېږي، د مړیو بې حرمتۍ کېږي. وژل یوه خبره ده، او بیا چې مړی په دې شکل باندې په موټرسایکلو کشول کېږي، او هغه مسلمان هم وي. بله ورځ د یو چا مړی په موټرسایکل پسې کشول کېږي او ویډیو یې راوتلې ده، او بیا دوی خپله وایي زه حاجي محمد ولی ده. داسې یو څوک چې هغه له دې ځایه تر د کعبې پورې هم تللی دی، هلته یې حج هم کړی دی. حج هغه د اسلام هغه یوه فریضه چې هغه مسلمانانو ته یو څه انعطاف کې شته چې که چېرته تاسو اقتصادي شرایط برابر نه وي یا بل شی تاسو یې مه کوئ، هغه یې هم ترسره کړې ده. هغه ډول یو مسلمان د مړي په دې شکل باندې بې حرمتي، د کافر د مړي مسله په دین کې نه دروه، د کفارو د مړو مسله ده. دا لفظ تاسو سرچ کوئ، په ګوګل کې سرچ کوئ، په نورو ځایونو کې سرچ کوئ چې مسله د چا روا ده. د کافر د اسیر وژل نه دي روا، دوی د مسلمان انسان وژني، اسیر کوي، بیا هغه ته خط هم ورکوي، تاسو مشکل نه لري او براعت لري، او بیا یې 2 ورځې وروسته تر کور راباسي او په دښته کې کوڅه کې مړ کوي، او بیا یې په موټرسایکلو پورې تړي او موټرسایکل یې په خېټه کې ورتېروي. په دغه شکل یو ظالمه طبقه راځي چې هر کار یې د دین په خلاف دی. اوس دغه ملا وحشي ته څوک ووایي چې ته راسه دا مقایسه کړو چې د حکومت په ساحه کې ته به د طلوع د سندرو د یو پروګرام خبره کوي چې دلته نجونې سندرې وایي. او د خدای ظالمه، او د خدای بدبخته، آیا د قتل ګناه دغه ګناه چې د مسلمان په مړي دا ډول مسله کېږي دا سخته ګناه ده؟ او که چېرته د موسیقۍ په یو محفل کې د یو نجلۍ سندرې ویل غټه ګناه ده. خو په اسلام کې خو ګناهونه هم په هر، یوازې په اسلام کې نه، په هر مدنیت کې ګناهونه هم په 2 ډوله دي. یو هغه ګناهونه دي چې د یو انسان ځان ته تاوان رسېږي، او یو هغه ګناهونه دي چې هغه بل انسان باندې تعدي ده، د بل انسان مال لوټل دي، د بل انسان حیثیت لوټل دي. دغه د رازق کور چې دوی لوټ کړ، دا خو د یو مسلمان کور و، دا خو د یوازې د رازق خپل مال نه و، نه د هغه د ورور خپل مال و. په دې کې لور یې مور شریکه وه، خور یې مور شریکه وه، مور یې مور شریکه وه. دغه مال د مسلمان مال په دې شکل باندې لوټل، د مسلمانانو بیت المال په دې شکل باندې لوټل، د مسلمانانو زیربناوې په دې شکل خرابول، دا خو هغه د صریح حدیث د پیغمبر علیه السلام دی چې چا چې لارې قطع کړې، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جهاد له. دا ولې د خلکو په مخ باندې
یو غیر صریح نص د احادیثو یا د قرآن کریم چې په هغې کې 200 معناوې درلودای سي، هغه یوه معنا چې لري هغه د افغان وژلو ته برابرېږي، همدغه د فتنې ملایان راځي هغه یوه معنا یې پر افغانانو ور برابروي. خو کله چې بیا دغسې صریح حکم د قرآن کریم موجود دی، صریح حدیث موجود دی، په هغې باندې بیا دوی سترګې پټوي. نه تنها داسې سترګې پرې پټوي بلکې د هغې بالعکس د مسلمانانو د ټولنې د تباه کولو لپاره د قرآن کریم له قرآن کریم استدلال کېږي، له احادیثو استدلال کېږي. د افغانستان خلک باید په دې باندې وپوهېږي چې دغه د فتنې ملایان چې دي دوی یوازې د استخباراتي پروژو لپاره کار کوي. په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده ټولې نړۍ ته معلومه ده چې دا نیابتي جګړه ده، د نیابتي جګړې په لور دا خبره روانه ده. د استخباراتو د مداخلو نښې دلته واضح دي. دلته که چېرته د اسلام خبره وایي چې دغه د هرات فتنهګر ملا د اسلامي حاکمیت خبره کوي، که چېرته د اسلام خبره وایي دغه چین خو د دوی د فتوا په اساس د همدې سفید پوشه ملا د فتوا په اساس باندې حربي کافر دی. حربي کافر هغه شاته ویل کېږي چې د مسلمانانو په شکنجه او په ځپلو باندې عملا بوخت وي. دغه حربي کافر ته دوی ورځي او هغه ته دا ژمنه ورکوي چې موږ به د هغو مسلمانانو په ځپلو کې یا لږ تر لږه د هغوی سره په نه مرسته کوي، د هغوی دلته په پناه اخیستلو کې. اوس پناه خو کافر خلکو ته ورکوي، همدغو اسلامکارو ته د ساړه جنګ په دوران کې کله حسن مبارک به ځپل او نورو حاکمانو به ځپل، غرب به پناه ورکوله، لندن به پناه ورکوله، امریکا به پناه ورکوله. د پناه ورکولو کې خو هېڅ دغه په دې حد کې خو تا هغه چین ته م ویلی سوی سیده زه ایغور ته جګړې اجازه نه ورکوم، لیکن افغانستان د پناه ورکولو لپاره دې لپاره دلته خوندي ژوند ولري، زه ورته اجازه ورکوم چې راسي افغانستان ته. لیکن دا که چېرته دین خبره وایي، البته په دې باندې کافي ډېر په تواتر سره دلایل موجود دي چې دا خلک نه یوازې داسې د دین یوه ذره هغه د دین خبره له دوی سره مطرح نه ده، یوازې دین د افغانانو د وژلو لپاره استخداموي. بالعکس دوی د دین د بدترینو دښمنانو، ګورئ د دین دښمنان هم چې ته کلاسیفای کوې کټګورایز کوې، دلته یو هغه قوتونه دي چې د خپلو ملي ګټو لپاره کېدای شي په یو ځای کې د مسلمانانو په یو ټولنه باندې یرغل وکړي. یو بیا هغه قدرتونه دي چې لکه چین، لکه ځینې دهري هیوادونه چې د هغوی په نظریه کې د دین ځپل شامل دي. دوی د هیوادونو په هیوادونو باندې ګوندونه حاکمیت کوي، هغه یو ګوندي په اصطلاح سیسټم یې په حکومت باندې حاکم وي. همغه یو ګوند یې کمونیست ګوند او هغه هغسې ګوند ده چې د هغه په اصولو کې دهریت دی، د هغه په اصولو کې له دینه انکار دی او د دین ځپل د هغه په اصولو کې راځي. تاسې په چین کې د مسلمانانو وضعیت وګورئ چې په څه شکل باندې د مسلمانانو حتی دغه ملایان چې دلته په افغانستان کې دوی د افغانستان د نظام په خلاف د چین په وسله باندې د چین په ګټه باندې تبلیغات کوي. دوی په چین کې په د زرګونو په تعداد کوڅو ته راایستل کېږي، رقص ورباندې کېږي، د چین سرودونو ته دوی ګډول کېږي د دې لپاره چې تذلیل کړی شي. د چین د مسلمانو ښځو په حیا د وی په مخصوص اندام کې برقي ډنډې ورکول کېږي، وهل کېږي. د چین په مسلمانو ښځو باندې چینایي اولادونه راوړل کېږي. د چین په مسلمانانو باندې د خنزیر غوښې خوړل کېږي، د هغوی بچیان ورڅخه اخیستل کېږي، له دینه ورته اړول کېږي او په کیمپونو کې ساتل کېږي. په دغسې یو هېواد کې چې د اسلام په خلاف باندې دغومره کار په دومره صراحت روان دی، هلته د دوی استازی ورځي، هغوی ته اطمینان ورکوي، له هغه سره په افتخار باندې درېږي. دوی د تېر 20 کاله افغانان په دې نامه ووژل چې دوی له کفارو سره موالات کوي او د موږ ته یې همدغه دلیل ولو چې تاسو له کفارو سره د موالاتو له دوی سره معاهدې مه کوئ، له تاسو سره امریکا حربي کافر دی، د دوی په نږدې کېدلو باندې تاسې کافر کېږئ. دلته خو د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې نړیوال ځواکونه راغلي وو. د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسي قشر، د پوه قشر اجماع په دې باندې وله چې له دوی سره همکاري کول د افغانستان د مسلمانانو په ګټه دي. دوی دلته افغانستان غصبولی نه شي، دوی به یو ورځ له افغانستانه بیرته ځي، موږ ته به پاخه سړکونه پاته کېږي، موږ ته به بندونه پاته کېږي. همدغسې وهم سول، دا نن چې ولاړل خو افغانستان څه شی په دې کې له لاسه ورکړي دي. موږ تاسې د هغه بندونه چې په لسیزو موږ تاسې نه سوی جوړولی، د همدوی د حضور له برکته موږ جوړ کړل. تاسې فکر کوئ چې که چېرته دغه نړیواله ټولنه په افغانستان کې نه وای، تاسو سلما بند جوړولی سوی د ایران په مقابل کې؟ تاسو فکر کوئ چې دا نور بندونه تاسو جوړولی سوی؟ په ابدالآباد مو نه سوی جوړولی. اول خو د مالي امکاناتو له لحاظه نه سوی جوړولی، دوم دا ده چې دغو همسایګانو په تاسې دومره رحم نه درلود چې تاسو ته دا اجازه درکړې وای چې تاسو به دلته بیا بندونه جوړول. موږ په میلیونونو والکان زده کړې کړل
په میلیونونو هلکان مکاتبو ته وړل، په لسګونو په سلګونو زره هلکان زموږ له پوهنتونونو فارغ شول، کدرونه مو ترلاسه کړل، موږ اردو ترلاسه کړه، موږ پولیس ترلاسه کړل، موږ هوایي ډګرونه جوړ شول، موږ هوایي کرښې فعالې شوې، موږ تاسې هغه د اریانا الوتکه چې په دوبۍ کې په نورو هوایي ډګرونو کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېده. زما په یاد دی حتی له هغه وخته چې کله طالبان ختم هم شول تر 1-2 کالو پورې دوی اثر پاته و. په دومره تحقیرآمیزه شکل باندې به زموږ مسافر په هوایي ډګرونو کې په ډیرو له مین ټرمینلونو څخه به دوی ته د تللو اجازه نه ورکول کېدله. په همدې دوبۍ کې به د افغانستان د اریانا طیارې ته به د هوایي ډګر په یو لرې کونج کې یو منفذ جوړ کړی و، یو تیاره ځای به هلته به یو 2 پنجابیان پکې ولاړو، ستا سکرینینګ به یې کوو، اصلا اجازه نه ورکول کېدل. تاسو له هغه حالت راغلاست، دغه حالت چې په نړۍ کې تاسو د کرکټ ټیمونه لرئ، د فوټبال ټیمونه لرئ، د یو معزز هیواد په شکل باندې د نورو هیوادونو په کتار کې تاسو درېدلی سئ، خبره کولی سئ، تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، تاسو تلیفون ته لاسرسی لرئ. په یو تلیفون چې به تاسو پاکستان ته خطا وتاست، طالبانو د خپل ځان لپاره د تلیفون یو لاین د پاکستان له ایکسټنشن سره، یعنی دغه د تلیفون ایکسټنشن چې دا یو نمبر چې د یو هیواد خاص کوډ دی، دغه د پاکستان کوډ د افغانستان په خارجه وزارت کې د افغانستان په دفاترو کې په کابل کې دوی چلاوه. لکه همدا اوس چې دوی د پاکستاني کلدارې لپاره د پرونې دکانداران په شاجوی کې وهلي دي، ډبولي دي، په دې خاطر چې دوی افغانۍ استعمالولې، دوی جبران په خلکو باندې پاکستاني کلدار استعمالوي. په داسې حال کې چې دا د پاکستان د منافعو جګړه ده، په داسې حال کې چې دا د چین د منافعو جګړه ده، په داسې حال کې چې دا د روس د منافعو جګړه ده، په داسې حال کې چې امریکایان دغه په دې طالبانو باندې سرمایه گذاري کوي، د هرات ملاره ولاړېږي، د همغسې کفر په ملاتړ باندې د افغانستان د خلکو په خلاف د طالبانو ملاتړ کوي. خبرې مې اوږدې شوې، تر دې زیاتې نه اوږدوم. هیله ده چې دغه زما ویډیو در سره شریکه کړئ. خدای پاک مو له دغو فتنهګرو ملایانو خلاص کوي انشاءالله تعالی. ځینې خلاصېږو، دا زموږ ستاسو ټولو لپاره وروستی امتحان دی. دوی به رسوا کېږي، شرمېږي به، د دوی څېره به بربنډېږي، همدغسې لکه دنیا چې دوی ذلیله ده، لکه څه رقم چې وژل کېږي، څه رقم چې دوی مړي خره خره او انبار انبار په کوڅو په لارو کې پراته دي، په همدغه شکل به د خدای په نزد او د ملت په نزد او د تاریخ په نزد باندې دوی شرمنده او ځړېدلي سر او انشاءالله د هرات دغه فتنهګر ملا به د افغانستان وروستی فتنهګر ملا او انشاءالله د افغانستان له وجوده به دغه سپین نجاست پاکېږي. نور مو بس په لوی خدای سپارم. کامیاب اوسئ، سرلوړي اوسئ. خدای پاک